Assalamu alaikum, dear students. Once again, welcome to the class. Dear students, کتا سو غواړئ چې موږ دی روان انګلیش زده کړو، موږ دی د انګریزانو په شانتي انګلیش زده کړو او موږ دی بالکل ښکلی انګلیش ووایو. نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د انګلیش یو نوی سټرکچر درښایم چې د هغې په مدد سره به تاسو د انګلیش د ویلو قابل شئ او کله چې هم تاسو دا کورس کمپلیټ کو نو تاسو به بالکل د انګریزانو په شانتي انګلیش وایي. نن زموږ کلاس نمبر 21 دی. په دې کې به زه تاسو ته یو نوی سټرکچر یو نوی فارموله درښایم چې د هغې په مدد به تاسو د انګلیش د ویلو قابل شئ. نو راځئ چې د خپل نننی کلاس آغاز وکړو د بسم الله الرحمن الرحیم نه. would rather plus verb ترجیح ورکول. would rather مطلب دی ترجیح ورکول. اوس څه شي لا نو ورب لا. اوس ورب څه شی دی؟ ورب ویل کیږي یو اکشن ته، یو کار چې مونږ کوو نو هغې ته ویل کیږي اکشن. نو مونږ به would rather پلس ورب ولګو نو د دې به مطلب شي چې یو څیز ته ترجیح ورکول. راځئ د دې دغه باندې ځان تعریف باندې ځان پوهه کوئ چې دا به مونږ د څه دپاره استعمالوو. د یو څیز نه بل څیز ته ترجیح ورکول دپاره به تاسو دا سټرکچر استعمال کوئ. لکه څنګه ګوره یو دوه ګاډي ولاړ دي، د یو رنګ دی تور یعنی بلیک دی او د بل رنګ دی زیړ یلو دی. نو اوس په دې کې تاسو کم یو له ترجیح ورکوئ، یعنی مطلب ستاسو کم یو خوښیږي نو هغې ته ویل کیږي would rather یا ترجیح ورکول. صحیح ده؟ لکه مطلب اوس دوه ګاډي شول که نه چې د یو یلو کلر دی او د بل بلیک کلر دی، دواړه سیم دي، په سیم کنډیشن کې دي، په سیم حالاتو کې دي. نو اوس زما په دې کې دا بلیک خوښیږي یعنی دا تور ګاډی زما خوښ شولو نو دې له ما ترجیح ورکړله، یعنی دې له ما ترجیح ورکړله چې زه به دا اخلمه. نو دې ته ویل کیږي ترجیح ورکول would rather. رایټ. راځئ چې په دې سینټنسز ځان پوه کړو، د دې نه به هم تاسو ته ښه پوره اندازه ولګي چې دا would rather پلس ورب به مونږه څنګه استعمالو او د څه دپاره به استعمالو. I would rather wait outside. I would rather wait outside. زه به بهر انتظار وکړم. I would rather wait outside. زه به بهر انتظار وکړم. اوس ګوره تاسو هاسپیټل ته تللی، صحیح ده؟ هسې امیجن کوئ، هسې په ذهن کې هغه خاکه راولئ چې تاسو هسپتال ته تللی، صحیح ده؟ او تاسو سره مریض دی نو تاسو چې دی بل کس د سره هم دی، تاسو هغه د مریض سره ولګول چې دی به لاړ شي او زه به بهر انتظار وکم. نو تاسو دننه لا نړئ، ستاسو سره دوه لارې وي، یا خو بهر انتظار کول او یا دننه تلل. نو تاسو اوس په دې کې کمې له ترجیح ورکوئ؟ تاسو دننه لا نړئ، هغې له تاسو ترجیح ورنکړه، تاسو بهر انتظار کول له ترجیح ورکړله. دې ته ویل کیږي would rather. I would rather wait outside. زه بهر انتظار وکم. صحیح ده؟ I would rather wait outside. زه بهر انتظار وکړم. He would rather live in سوات. He would rather live in سوات. هغه به په سوات کې ژوند وکړي. He would rather live in سوات. هغه به په سوات کې ژوند وکړي، یعنی مطلب هغه غواړي چې زه دې په سوات کې ژوند وکړم. He would rather live in سوات. هغه به په سوات کې ژوند وکړي. مطلب زه لکه فرض کا یو کس دی، هغه چې دی هغه د کراچۍ دی خو د هغه سوات خوښ دی، هغه وایي چې زه به په سوات کې پاتې کېږم، زه په کراچۍ کې نه پاتې کېږم. نو په دې ټایم کې په دې وخت کې هغه ترجیح څه له ورکوي؟ هغه سوات کې اوسېدو له ورکوي، یعنی په کراچۍ کې نه پاتې کېږي، هغه وایي چې زه په سوات کې پاتې شم. یا یو کس دی هغه د پاکستان دی، د هغه افغانستان خوښ دی، هغه وایي چې زه به په افغانستان کې پاتې شم یا زه به افغانستان ته لاړ شم، هلته به اوسېږم. هغه پاکستان له ترجیح نه ورکوي، هغه افغانستان له ورکوي. نو دا د rather مطلب دی. رایټ.
Farhad would rather buy this car. Farhad would rather buy this car. Farhad به دا موټر واخلي. Farhad would rather buy this car. Farhad به دا موټر واخلي. یعنی تاسو لما مخکې هم یو اگزامپل درکو چې یو دوه گاډي دي په هغې کې د فرهاد چې دی بلیک کلر خوښ شو یلو یې خوښ نشولو نو هغه بلیک کلر لا ترجیح ورکړه بلیک ګاډي له ترجیح ورکړه چې زه باید دا واخلمه نو هغه وایي فرهاد would rather buy this car. فرهاد به دا موټر واخلي بل نه اخلي. right? I would rather call her. I would rather call her. زه به هغې ته کال وکړم. I would rather call her. زه به هغې ته کال وکړم. I would rather call her. زه به هغې ته کال وکړم. یعنی تاسو ګورئ چې دلته خو ډېر سیوا ګرلز دي په ورډ کې بیا زموږ په ویلیج کې که موږ هسې حساب وکړو زموږ په کلي کې ډېر زیات جنکۍ وي خو زه غواړم چې هغې ته کال وکړم بل چا ته کال نه کوم یعنی مطلب ما دغې له ترجیح وکړله نورو جنکو له مې ترجیح ور نه کړله نورې مې خوښې نه کړلې زه وایم چې زه به صرف هغې ته کال وکړم نو د دې دپاره هم زه استعمالوم I would rather call her. زه به هغې ته کال وکړم. I would rather call her. زه به هغې ته کال وکړم. ښه اوس تاسو په دې پوه شوئ خو اوس راځئ چې موږ دا سنټنسز جوړو څنګه نو ګوره لاندې راشئ دلته لیکلی دی سب مطلب دی سبجیکټ سبجیکټ کې زموږ سره سرازي لکه I, he, فرهاد, she, it, they, we, you دا زموږ سره سبجیکټ دي بیا به موږ مخکې لګو بیا به پلس کو would rather چې د هغې مطلب به وي ترجیح ورکول بیا به پلس ورب کم چې اکشن کم کار چې کېږي هغې ته ویل کېږي ورب رایټ بیا به سره موږ ورب پلس کو نو دا به زموږ هغه سنټنس جوړوي لکه څنګه ګوره په دې اولني سنټنسز کې زموږ سره سبجیکټ دی I بیا موږ پلس کړی دی ورسره would rather مطلب دی ترجیح ورکول اوس I would rather زه ترجیح ورکوم د دې مطلب شو زه ترجیح ورکوم خو څه له ورکوم نو هغې ته ویل کېږي verb action ته هغې ته ویل کېږي verb wait outside بهر کېناستو له زه ترجیح ورکوم یعنی زه باید بهر انتظار وکړم I would rather wait outside زه به بهر انتظار وکړم دا اوس زموږ سره د سنټنس طریقه دغه شانتي سبجیکټ هی بیا پلس would rather پلس verb live in سواد هغه په سواد کې ژوند وکړي بیا داسې سبجیکټ فرهاد پلس would rather پلس buy چې دی دا زموږ هغه verb دی this car دا کار یعنی دا ګاډی I subject would rather بیا پلس کال زموږ سره ورب شو نو چاته هر ته هغې ته زه باید هغې ته کال وکړم دا زموږ سره د سنټنس د جوړولو طریقه شوه صحیح ده اوس لږ شانتي بیا یو ځل ځان په دې پوهه کوئ چې موږ به would rather د څه دپاره استعمالو موږ به would rather د دې دپاره استعمالو کله چې یو دوه څیزونه وي او په هغې کې موږ یو څیز له ترجیح ورکو چې زموږ دا یې کار وکړو یا داسې زموږ خوښ دی یا دې ته کال وکړو نو هغې دپاره به موږ would rather استعمالو یا د هغې دپاره به would rather استعمالو پلس بس سبجیکټ کو د هغه څیز اکشن د هغې کار نوم د هغې اکشن نوم نو زموږ هغه سنټنس به جوړیږي سو رایټ ښه نو اوس به موږ د دې انټراګیټیو سنټنسز څنګه جوړو یعنی سوالیه جملې به موږ څنګه جوړو که فرض کا موږ د چا نه پوښتنه کوو چې آیا تاسو دې څیز له ترجیح ورکوئ یا موږ ترې داسې قسمه پوښتنه کوو چې آیا فرهاد چې دې څیز له ترجیح ورکوي یا هغه چې هغه دلته فاتح کیږي یا آیا هغه په سواد کې فاتح کېدو له چې ترجیح ورکوي نو هغه به موږ څنګه کوو هغه به موږ داسې کوو ګوره لاندې د سټرکچر ته وګورئ چې موږ به لګو would rather په تیر شوي کې به موږ سبجیکټ مخکې کوو
بیا به اول به مونږ سبجیکټ ولګولو بیا به پلس would rather کو بیا به پلس verb کو اوس به مونږ دلته صرف لک شانتي چینجز وکړو د انټراګیټیو سنټنسز د پاره د سوالیه جملو د پاره هغه کم چینجز به مونږ راولو ګوره سبجیکټ به سروست شي او rather به مخکې شي او هغه ورب چې په کم حالات کې مخکې وو نو هغه به په هغه حالات کې وسومې په هغه خپل ځای به دی په دقیقه اخیره ته راځي او صرف به چې د سبجیکټ وسروسته شي او rather به مخکې شي نو دا به زموږه انټراګیټیو سنټنسز تیار کړي ګوره د دې هم هغه مطلب دی چې د یو څیز نه بل څیز ته ترجیح ورکول دپاره موږ دا سټرکچر استعمال کوو خو صرف دا سوالیه دی په دې کې به موږ د چا نه پوښتنه کوو چې آیا ته دې څیز له ترجیح ورکې آیا ته د ګاډي اخیستو له ترجیح ورکې آیا ته د هغې سره خبرو کولو لپاره ترجیح ورکې آیا ته سبق ویلو دپاره ترجیح ورکې آیا تا د بزنس شروع کول لپاره ترجیح ورکې نو دې قسمه سنټنسز به مونږه استعمالو په کمې کې چې مونږه سوال کو د چانه پوښتنه کو رائټ اوس راځي دې سنټنسز ته لږ وخت کېدی would you rather wait outside would you rather wait outside آیا تاسو به بهر انتظار وکړئ یا آیا تاسو بهر انتظار کولو ته ترجیح ورکوئ Would you rather wait outside آیا تاسو به بهر انتظار وکړئ یا Would you rather wait outside آیا تاسو به بهر انتظار ورکول ته ترجیح ورکوئ آیا تاسو بهر انتظار ورکول ته ترجیح ورکوئ Would you rather wait outside Would he rather live in Sawat Would he rather live in سوات آیا هغه په سوات کې ژوند وکړي یا آیا هغه په سوات کې ژوند کولو ته ترجیح ورکوي would he rather live in سوات آیا هغه په سوات کې ژوند وکړي would he rather live in سوات یا داسې هم یا آیا هغه په سوات کې ژوند وکړي یا داسې هم تاسو ویلی شئ چې آیا هغه په سوات کې ژوند تیرولو ته ترجیح ورکوي right would Farhad rather buy this car would Farhad rather buy this car آیا فرهاد به دا موټر واخلي یا آیا فرهاد دا موټر اغیستو ته ترجیح ورکوي would Farhad rather buy this car would you rather call her would you rather call her آیا تاسو به هغې ته بلنه ورکړئ یا سوري دلته لږ شانتي مسله هم ده کال چې دی د بلنې دپاره هم دی خو مونږ صرف دلته کې اوس د ټلیفون کول دپاره استعمال کړی دی would you rather call her آیا تاسو به هغې ته کال وکړئ یا آیا تاسو هغې ته کال ورکول ترجیح ورکوئ چې مونږ بیا هغو ته کال وکړو would you rather call her آیا تاسو هغې ته کال کول ته ترجیح ورکوئ right دا زمونږه انټراګیټیو سنټنسز اوس په دې هم ځان پوه کوئ چې دا مونږه څنګه جوړې کړي ګوره لفاظني سنټنسز ته وګوره مونږه would you rather چې دی هغه مونږه مخکې کړی دی صحیح ده would چې دی هغه مونږ مخکې کړی دی او بیا یو لګولی دی نو دا یو چې دی دا زمونږ سره سبجیکټ دی صحیح ده would you rather wait outside دا زمونږ سره سبجیکټ دی اوس ګوره سبجیکټ مونږ دلته په منځ کې چې دی د would او د rather په منځ کې مونږ سبجیکټ لګولی دی په انټراګیټیو کې به تاسو د would او د rather په منځ کې سبجیکټ لګوئ دا مې صرف ستاسو د پوهې دپاره وی چې تاسو کنفیوز کیږئ نه ګوره would زمونږ سره د rather مخکې به مونږ would rather چې دی هغه یو ځای وي اوس به مونږ د would او د rather په منځ کې سبجیکټ لګو لکه سبجیکټ به زمونږ سره یو هی شي فرهاد اټ اس دا به زمونږ سره سبجیکټ وي خو دا به د would او د rather په منځ کې لګي د انټراګیټیو دپاره رایټ او بیا پلس کیږي verb نو دا به زمونږه انټراګیټیو سنټنسز جوړی رایټ اوس به مونږه نیګیټیو سنټنسز څنګه جوړو
نیگیټیو سنټنسز مطلب منفي جملې به څنګه جوړو. مونږ مخکې چې د دې نه مخکې مونږ انټراګیټیو سنټنسز جوړ کړی چې په هغې کې سوالیه خبرې دي. صحیح ده. اوس به مونږ د هغې الټا څنګه جوړو. ګوره هغه به مونږ څنګه جوړو. ګوره سبجیکټ به مخکې شي پلس وډ ریدر به شي او د وډ ریدر نه بعد به مونږ پلس ناٹ ولګو. د وډ ریدر او د ورب په منځ کې به مونږ د ناٹ اضافه وکړو نو دا به زمونږ هغه نیگیټیو سنټنسز جوړ کړي. لکه مطلب اولنی سټرکچر کې به مونږ سبجیکټ پلس وډ ریدر پلس ورب لګولو نو هم دا هغه شانتي سټرکچر هم هغه شان فارموله ده خو صرف سبجیکټ پلس ورب دا سبجیکټ پلس وډ ریدر او پلس ناٹ یعنی د وډ ریدر او د ورب په منځ کې مونږ به صرف د ناٹ اضافه وکړو نو دا به زموږ هغه نیگیټیو سنټنسز تیار کړي. راځئ دې سنټنسز ته وګورئ چې دا تاسو په دې باندې هم پوه شئ. I would rather not wait outside. زه به بهر انتظار ونه کړم. I would rather not wait outside. زه به بهر انتظار ونه کړم. اوس ګوره تاسو لږ په دې خبره ځان پوه کړئ چې په تیر شوي کې به مونږ یو څیز لا ترجیح ورکوله. صحیح ده چې مونږ به وی چې دا کار وکړو یا دا څیز زموږ خوښ دی مونږ به هغه څیز له ترجیح ورکوله. اوس مونږ یو څیز له ترجیح نه ورکو. مونږ وایو چې نه دې څیز له ترجیح نه ورکوم دا زما خوښ نه دی. یعنی په اسانه پښتو کې ځان پوه کړئ چې یو څیز تاسو خوښ نشي تاسو لاړ شئ یو دکان ته خو یو څیز تاسو پکې خوښ نشئ تاسو هیڅ څیز له ترجیح ورنه کړئ نو هغې ته ویل کیږي نیگیټیو سنټنسز د دې فارمولې. رایټ. I would rather not wait outside. زه به بهر انتظار ونه کړم. I would rather not wait outside. زه به بهر انتظار ونه کړم. په تیر شوي کې زما سره دوه اپشن ول. یو کس راته اوس وایي چې would you rather wait outside. آیا ته به بهر انتظار وکړي یا آیا ته بهر انتظار کول ته ترجیح ورکړي څنګه چې موږ په دې تیر شوي کې ووایو که نه نو هغه ته اوس موږ جواب دا ورکوو چې I would rather not wait outside. زه بهر انتظار ونه کړم یعنی زه به بهر انتظار ونه کړم. رایټ. یعنی یا داسې هم ویلی چې زه بهر انتظار کول ته ترجیح نه ورکوم. رایټ. He would rather not live in سوات. هغه په سوات کې ژوند نه کوي. He would rather not live in سوات. هغه په سوات کې ژوند نه کوي. یعنی مطلب چې مخکې اوس موږ د دې نه د یو کس نه پوښتنه کوو یا هغه ستا نه پوښتنه کوي چې would you rather live in سوات. آیا ته په سوات کې ژوند وکړي یا آیا ته په سوات کې ژوند ورکول ته ترجیح ورکړي. اوس ورله ته جواب ورکړي چې he would rather not live in سوات. هغه په سوات کې ژوند ونه کړي یا I would rather not live in سوات. زه په سوات کې ژوند ونه کړم یا زه سوات کې ژوند کول ته ترجیح نه ورکوم. Farhad would rather not buy this car. Farhad would rather not buy this car. Farhad به دا موټر وانخلي. Farhad would rather not buy this car. Farhad به دا موټر وانخلي یا Farhad به دا موټر نه اخلي. Right. I would rather not call her. I would rather not call her. زه نه غواړم هغې ته کال وکړم. I would rather not call her. زه نه غواړم هغې ته کال وکړم. امید لرم چې ستاسو به دا کلاس خوښ شوی. په دې کلاس کې چې مونږ څه هم ډسکس کړلو نو د دې به اوس تاسو کوئ پریکټس به تاسو زمونږ په واتساپ ګروپ کې کوئ. هلته کې به تاسو پریکټس کوئ د دې هر یو سټرکچر د دې هرې فارمولې. زه به هغه چې کوم باقاعده کوم ځای کې چې تاسو غلطي کوئ هغه به درته زه درښایم. دا زموږ نننی کلاس که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ شیر کړئ د خپل ملګرو ته چې هغو هم د انګلیش ویلو هغه ارمان پوره شي. او که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ. د حوصله افزایۍ دپاره یو ښکلی شان کمنټ وکړئ. So bye bye for now. We will meet inshallah in the next video.